تیر شوی آیاتونو کې الله تبارک وتعالى د خپل وحدانیت د خالقیت او د ربوبیت او د الوهیت ذکر وکړ. یعنی دیوی چې زه رب ما، زه خالق ما، او زه الهم یعنی لایق د عبادت ما، او د هر سما پیدا کړی دی الله دا وفرمایل. نو هغه د الله د وحدانیت، د الوهیت او د ربوبیت اثبات و. ورپسې دی آیاتونو کې الله تبارک وتعالى د قرآن عظیم الشان متعلق فرمایي چې دا زما کتاب دی او زما کلام دی چې په نبی علیه السلام مبارک باندې مې نازل کړی دی. نو دې سره د رسالت د نبی علیه السلام اثبات کیږي. د نبی علیه السلام رسالت څه ته وایي؟ چې هغه د الله د طرفه را لېږلی شوی دی، چې د الله تعالی د طرفه را لېږلی شوی دی ته رسالت وایي. نو مخکې آیاتونو کې د الله د ربوبیت، د الوهیت او د وحدانیت بیانو، دی کې د نبی علیه السلام د رسالت بیان دی. نو دی کې الله تبارک وتعالی دا فرمایي چې وَإِن كُنتُمْ کچریه تاسو فی ریب په شک کې، ریب شک ته وایي، مما د هغه څه نه نزلنا چې موږ نازل کړه علی عبدنا په خپل بنده باندې. بنده نه مراد نبی علیه السلام دی. فأتون روڑے بصورت یو صورت من مثله د دې په شان دی، یعنی د قرآن عظیم الشان د صورتونو شان یو صورت روڑے. ودعو روبلے په دې کار کې د مرګرتیا دپاره شهداءکم ستاسو مرګري مددګاران. شهید حاضر تم وی، شهید گواه تم وی، شهید مددگار تم وی. شهید ته شهید ځکه وایي چې څوک د الله په لاره کې شهید شي یا په ظلم شهید شي، قتل شي، نو هغه ته شهید ځکه وایي چې دته دغه اجر فورا حاضر شي، یا ورته حوري حاضر شي، یا ورته فرشتي د زیري دپاره حاضر شي، نو ځکه ورته شهید وایي. دلته شهداونه مراد ګواهان دي او مددګاران ته مراد دي. من دون الله د الله نه ما سوا، یعنی د الله نه ما سوا څوک هم چې دي ټول ځان سره جمع کې. ان کنتم صادقین که چېرې تاسو صادقین رښتونی یې په خپله دې دعوه کې چې دا د نبي علیه السلام د ځانه جوړ کړی دی. دې آیات کې الله دا فرمایي، دغه خو لفظي معنا شوه. تفسیر د دې دا دی چې که چېرې تاسو دا وایې چې دا نبي علیه السلام باندې دا کوم قرآن نازل دی او دا مونږ ته یې وایي دا د الله د طرفه نه دی، په دې کې مشکې چې د الله د طرفه نه دی، بلکې نبی علیہ السلام مبارکم عربي دی او دا کتاب هم عربي دی، نو دا به د ځانه جوړ کړي. نو زه تاسو هم عربي او تاسو کې ښه شاعران شته، قابل خلک شته، نو تاسو د دې په شان یو صورت راوړئ، داسې راوړئ او په دې کې تاسو مدد د هر چا نه والئ، د انسانانو نه والئ، د پیریانو نه والئ. که په دې خپل دعوه کې تاسو رښتونی یې چې دا د نبی علیہ السلام د ځانه جوړ کړی دی، ځکه دی به کله وي نبی علیه السلام شاعر دی، دا د چې سویلي د شعر په شان دی، کله به وي دا دی چې سوی دا سحر دی نو دی ساحر دی، کله به سوي او کله به سوي. نو الله ورته فرمایي که تاسو په دې دعوه کې صادقین نو داسې کار وکړئ. نو د قرآن عظیم الشان متعلق دا د نبی علیه السلام معجزه ده. په دې ځان پوی کا چې هر زمانه کې الله کم پیغمبر را لېږلی دی، نو هغه زمانه کې چې د کم سیز ترقي وه او زور او شور او غلبه او شوق او ذوق، نو هغه پیغمبر له الله تعالی په هغه کې یو معجزه لویه ورکړې ده. لکه ګوره د موسی علیه السلام زمانه کې سحر او جادوګري دا ډېره زیاته وه، هر چا به سحر زده کو، جادو به زده کو. نو الله تعالی موسی علیه السلام له داسې یو معجزه ورکړه چې ټول جادوګران یې په هغې باندې مغلوب کړل او جادو د هغې مقابله نه شوه کولی. لکه هغه چې به په ترخ کې لاس ورکه نو چې واپس به یې راوویستو نو سپین به پړقېده، دا کار اوس جادوګرانو نه شو کولی. او چې هغه به امسه وغورځوله نو هغه به اجتهاد یې جوړه شوه، نو ساحران چې راجمع شو هغې خپلې رسۍ وغورځولې، ماران ته جوړ شو چې دو غورځولو نو ټول یې وخوړل، تېرې کړل. نو ګوره په دغه زمانه کې جادوګري ډېره زیاته وه.
نبی موسی علیه السلام ته الله تعالی دغه معجزه ورکړه. د عیسی علیه السلام په زمانه کې طب او حکمت ډاکټري چې ورته توي میډیکل دغه غلبه زیاته وه او دغه علوم خلکو زده کول، د قسمه قسم مرضونو علاجونه مقابل خلق کول، تجربې به کول او تحقیقات به کول، ته چې ورته ریسرچ وی. نو په دغه کې الله تبارک وتعالی عیسی علیه السلام ته دغه نه معجزې ورکړي. عیسی علیه السلام به داسې مرضونو علاج په معجزې سره کو چې هغه به چا هم نشو کولی. لکه پیدایشي ړانده به د هغه په لاس راښکلو جوړېدل، پیدایشي ګونګیان، برګي مرض والا، د برګي مرض اوس هم علاج نشته، دا به په هغې باندې ټیک کېدل. په دې خبره پوه شوي چې هره زمانه کې الله پیغمبر ته معجزه ورکړې ده، نو د هر هغه څیز نه یې ورکړې ده چې د کوم شیز هغه ټایم کې غلبه وه او شوق او ذوق یې ډېر، خلکو پکې مقابلې کولې. نو یو پیغمبر ته الله تعالی د هغې نه معجزه ورکړې ده او بیا هغې ته اعلان کړی چې راشئ دا څومره چې ما سره مقابله وکړي. نو چې مقابله چا نه وکړې نو اوس ما ومنئ چې زه د الله پیغمبر یم. دغه رنګې نبي علیه السلام مبارک ته خو الله بې شماره معجزې ورکړي دي. څومره انبیاو ته چې الله معجزې ورکړي د هغې بدل کې یو معجزه الله نبي علیه السلام ته ورکړې ده. خو یو معجزه الله نبي علیه السلام ته داسې ورکړې ده چې هغه اوس هم موجود ده او بیا به موجود دي. لکه نبی علیه السلام مبارک چې په کومه زمانه کې راغی نو د عرب دي کې فصاحت او بلاغت ډېر. فصاحت او بلاغت څه ته وایي؟ دې ته وایي چې د خپله خبره ته د یو وخت مطابق خبره وکړي او هغې دپاره داسې الفاظ استعمال کړي چې کوم خلک ناسي چې په هغې ډېر زیات تاثیر وکړي. دې ته فصاحت بلاغت وایي چې یو خو مناسب خبره مو کې د هغه د موقع او د محل خبرې، د هغه ځای مناسب خبرې. بل دا دی چې د هغې دپاره د الفاظو چناو ته داسې الفاظ هغې دپاره منتخب کړي چې هغه ته د خولې نه وباسي نو چې خلکو باندې ډېر زیات اثر وکړي، او د یو معنا دپاره جدا لفظ استعمال کړي او بل دپاره جدا و. دې ته فصاحت بلاغت وایي. نو عرب په دې کې ډېر مشهور تر دې چې خطیبان او شاعران د دې مجلسونه مشاعرې به جوړېدلې ډېرې زیاتې، خلکو به شعرونه جوړول. نو نبی علیه السلام مبارک په دغه زمانه کې الله پیدا کړ، نو هغه الله تعالی قرآن عظیم الشان ورکړ. چې قرآن عظیم الشان یې ورکړ نو په دې کې هغې ته چیلنج ورکړ الله تعالی چې تاسو د قرآن په شانتي قرآن راوړئ یا نبی علیه السلام ومنئ چې دی د الله پیغمبر دی، ایمان پرې راوړئ. که نه راوړئ وایي چې دا د ځانه جوړ کړی د قرآن عظیم په شان قرآن مجید راوړئ. قرآن عظیم الشان کې الله دا ذکر کړی. بیا چې کله ډېره موده تېره شو دی د دې جواب ورنکړو، داسې یې راونړلی شو، بیا وایي زه د دې په شان لس سورتونه راوړئ. تاسو هم شاعران دي او هغوی به خپل ځان ته داسې قابل وي چې د ځان نه علاوه د عربو نه علاوه چې کوم خلک وو هغوی ته به عجم وي. عجم ګونګي ته وي. څه ته وایي؟ چې خبرې نشي کولی. وي دا نور خلک خو خبرې نشي کولی، خبرو چل خو مونږ له راځي. عربو به وي د خبرو چل مونږ له راځي. نو الله تعالی ورته خزا چې تاسو داسې یې نو داسې قرآن مجید جوړ کړئ، داسې راوړئ چې داسې راونړه ډېره موده پس بیا وایي زه د دې په شان لس سورتونه راوړئ. نو چې هغه یې هم راونړه وایي زه د دې په شان یو سورت راوړئ. دلته سورت راغلی دی. او بل ځای کې قرآن عظیم الشان کې سورې طور کې فلیأتوا بحدیث مثله. نو چې ډېره موده تېره شوه بیا د دې په شان سورت هم راونړه وایي زه د دې په شان یو آیات خو راوړئ. نو یو آیات یې اوسه پورې راونړه او راو به هم نړي. نو دا د نبی علیه السلام معجزه ده چې د هغه مبارک 1440 کاله شوي دي چې د دنیا نه تشریف وړی دي. 1440 کاله شوي دي چې دنیا نه تشریف وړی دي، خو اوسه پورې کافرو یهودو نصارو ټول مخالفینو د اسلام د قرآن عظیم الشان د آیاتونو په شان یو آیات هم جوړ نه کړ. دا داسې معجزه د نبی علیه السلام مبارک ده چې دنیا نه تلم دی او دا موجوده ده. ځکه د موسی علیه السلام معجزې خو مې درته ووایي، د عیسی علیه السلام مې درته ووایي چې موسی علیه السلام د دنیا نه پرده شو نو معجزې ورسره رخصت شوې. ټیک ده. عیسی علیه السلام چې اسمان ته وخته معجزې ورسره لاړې، دنیا کې موجود نه وي. نبی علیه السلام مبارک دنیا نه تلم دی او معجزې موجوده ده. او یو معجزه نه ده، 114 معجزې دي د 114 سورتونو په صورت کې، 114 سورتونه او 6,600 آیاتونه
دا 6,600 معجزې شوې. نو د یو یهودي یو نصرانی که پړه کې شک پیدا شي د خپل دین متعلق، نو هغه خپل ځان په داسې یو دلیل نشي مطمئن کولی چې زما دا دین حق دی، څه دلیل ورسره داسې نشته. او الله دې نه کړي که د مسلمان پړه کې شک پیدا شي چې زما نبی علیه السلام مبارک او زما دا دین به حق یو که نه، نو د سره 114 معجزې د نبی علیه السلام مبارک په هر ټیم کې موجودې دي. دې ته ګوري په خپله دې پوهېږي چې نبی علیه السلام مبارک هم حق دی او وروړلی شوي دین هم حق دی او دا قرآن هم حق دی، ځکه دې کې څه بدلونه نه راځي. دومره مضبوط دلیل چې مسلمان سره په خپل دین اسلام باندې موجود دی او دیو دین کې هم دومره مضبوط دلیل نشته، ځکه هغوی هم دا مني چې دې کې ټکي نه دی بدل شوي، او هغوی دا مني یهودیان چې زمونږ دې کې بدلون ډېر شوي دي، عیسایان هم دا مني چې زمونږ دې کې بدلونه ډېر شوي دي، او دا مني چې د مسلمانانو په کتاب کې بدلون نه دی شوي. نو دا د نبی علیه السلام مبارک داسې معجزه ده چې هغه موږ سره موجوده ده او وروستو به هم موجودي، قیامت به هم راشي، خو دې کې به بدلون را نه شي، ځکه الله دا وعده کړې ده چې انا نحن نزلنا ذکر و انا له لحافظون، مونږ نازل کړي دی، مونږ به حفاظت کوو. حفاظت د الله په قدرت کې دی، څوک دې کې بدلون نشي راوستی. نو الله تبارک وتعالی دغه وایي چې د ځان نه علاوه د اجازت هم ورکوي چې خیر د تاسو خو د عربو شاعران یې قابل، خو صرف دا درته نه یم چې صرف تاسو یې جوړ کړئ، د ځان نه علاوه انسانان او پیریان څومره چې دي ټول را جمع کړئ. لکه دا پیریان خلکو ته ډېر زورور ښکاري، وي پیریان هم ځان سره کړي، خلک یې پیریان وي خلکو نه غلاګانې هم کوي، یو پیسې هم تختوي، ګوړې هم تختوي. نو پیریان خو غلا کولی شي. تاسو ته ما د ابوهریره یو حدیث ویلي چې نبی علیه السلام چوکیدار مقرر کړی و، هغه پیری او شیطاني ولید چې غلا کوله، دا پکې سرکشه چې نو غلا کولی شي، عام پیری نه شي کولی، سرکشه چې کولی، خو داسې هم نه چې د چا نه سم پټ شي نو دا پیریانو پټ کړي. نو که پیریانو داسې کولی دا بینکونه به زموږ ټول خالي اوسه، دا به ټول خالي وبسي، د چا پیریان تابع وي بیا له دا پلانکي بینک را راتش که سټیټ بینک را راتش که د ټول دنیا پاکستان مالدار ترین کس جوړ شي. نو دا صحیح ده، پیریان نقصان سړي ته رسوي، شیطانان نقصان رسوي، خو داسې هم نه کوي چې ته کلم پیسې کېدي او په خپل یو لګي او بیا یې پیریان رانه پټې کړي. مال یو کس راغلی و، یو کس راغلی و دقسې راته وي یاره یو کال وشي زموږ په کور کې د بکس نه پیسې پټېږي. ما ورته یم هسې دې دوکه کوم که ریښه درته ووایم. نو نه تا نه خو دې دپاره راغلی یم چې ته ریښه وې، مې ریښه دا دي چې چېرته کیمره پټه شان ولګوه او په کور کې څوک پیسې لیدي. نو ځکه چې حدیث شریف تاسو ته ما ویلي چې نبی علیه السلام فرمایي یو څیز کېږي او بسم الله پې ووایي نو شیطان یې نشي وړی، چې شیطان یې نشي وړی نو پیرې خو د هغه نه کمزورې دي. صحیح ده شیطان هم پیرې دی خو هغه سرکشه دی که نه، نو چې سرکشه یې نشي وړي چې د دې هغه پلار او نیکه دي، نو دا بچي به څه یوسي چې ته بسم الله ووایي. نو مې بسم الله ګانې پې ووایه، بس بیا څو ورځې پس راغی یاره ډېر دمونه مې پې چپ کړه، خو اوس هم ته اغلا کي. مې دا انسي شیطان دی، انسانانو والا دی. مې کیمره ولګوه چېرته پټه شان مې پیدا به کړي. بیا څه موده پس راغی وي ستا خبره صحیح ووي زموږ کور کې به چا غشتې. نو داسې لږه ګزاره کوئ، صحیح د پیریان نقصان رسوي، غلام کولی شي، او داسې نه کوي چې بس بل کار به نه کړي تا نه پیسې تښتوي، نو دې کې ګزاره کوئ. بهرحال الله تعالی دې ته وایي چې تاسو ټول ځان سره راجمع کړئ که تاسو رښتوني یې، ها دا نشي کولی وي. وَإِن كُنتُمْ کچرې تاسو فی ریب په شک کې مما د هغه څه نه نزلنا چې مونږ نازل کړه علی عبدنا په بنده زمونږ باندې چې نبی علیه السلام دی، په دې کې شک یې چې دا د الله د طرفه دی او که نه دی. فأتو نو راوړئ بصورت یو صورت من مثله د دې په شانتي، نو دې د صورتونو په شان. ودعو رو بلئ شهداءکم خپل مددګاران من دون الله د الله نه ما سوا چې څوک هم دي، انسانان پیریان او بوتان ستاسو چې شریکان دي د الله ګڼل او خدایان به ورته هم ځان سره کې. ان کنتم صادقین که چېرې تاسو رښتوني یئ په دې خپله دعوه کې چې دا د الله د طرفه نه دي، یا په دې شک په دعوه کې چې شک هم پکې دي. بیا دې بل یاد کې الله فرمایي فإن لم تفعلوا که دا کار مو نه کړ ولن تفعلوا هیڅ چېرې به دا کار ونه کړي، نو فاتقوا النار التي اویریږي، فاتقوا اویریږي النار د اور نه، التي هغه اور وقودها چې خشاک د هغې الناسو خلق دي والحجارة کاڼي دي،
اعدت تیار کړی شو للکافرین د کافرانو دپاره. نو الله دلته فرمایي دی بل آیات کې چې دا کار که تاسو ونکړ او بیا ورته وي هېڅ چرې بیا ونه کوئ، نو ګوره وي هېڅ چرې بیا ونه کوئ، دا د غیبو خبره ده، یعنې راروان وخت کې هم نشئ کولی. او د قرآن عظیم الشان په صداقت باندې دا قوي دلیل دی چې اوسه پورې دي ونه کړه، نو هېڅ چرې ونه کوئ. نو بیا څه چلو کې بیا ویریږئ د اور نه، د جهنم نه. هغه اور وقودها الناس چې خشاک د هغې خلک دي، او خلک څه دي؟ انسانان او پیریان. والحجارت او کاڼي دي. اوس کاڼي به څه دپاره اور کې اچولی شي؟ کاڼو نه مراد بوتان دي. عام طور باندې به دي بوتان جوړولو د کاڼي نه او په هغې عبادت کو. نو الله فرمایي دا به اور کې اچو. ځکه بل ځای کې آیات کې الله فرمایي چې انکم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم. تاسو چې د چا عبادت کوئ د الله نه ما سوا، دا د جهنم خشاک دي. نو وقود دلته خشاک ته ویل کېږي. اوس دا بوتان به ولې اچولی کېږي؟ جهنم کې به بوتان ولې اچولی کېږي؟ نو دا په دوو وجو. یو په دې وجه چې دی به د دې عبادت کوي، دا د الله شریکان دي. نو د بوتانو خو څه ګناه نه وه، ځکه خو کاڼي او هغوی ورته ویلي هم نو، خو دا به دې دپاره اچولی شوي چې دی پې رسوا شي، چې وګورئ هغه تاسو چې وایئ چې د الله په وړاندې به زموږ شفاعت وکړي، یا به هم د الله نه او د عذاب نه خلاص کړي، هغه ځان نشي خلاصولی د عذاب نه، تاسو به څه خلاص کړي. نو چې دی ډېر زیات مایوسه شي او رسوا شي، یو دې دپاره. او دویمه وجه دا ده چې دی چې دا عبادت د دې بوتانو کو الله سره شریکان جوړول، نو دا د دې بوتانو د محبت په وجه. نو په دې وجه باندې به دا جهنم ته وغورځولی شي چې دی سبب د دې په وجه دی د بوتانو عبادت کړی، دا بوتانې وجه وه. لکه څنګه چې قرآن عظیم الشان کې راځي چې کوم مسلمانان مال جمع کوي او د الله په لاره کې نه خرڅ کوي، زکات وغیره نه ورکوي، نو دا د ده دا مال سره او سپین، چونکې د سره او سپین د محبت د وجې نه دی نه ورکوي، نو دا سره او سپین به جهنم کې د دپاره ګرمېږي. نو د دې تندي او د دې اړخونه دا ټولو شاګانې داغونه به ورکولی کېږي، ورته وایي هذا ما کنستم لانفسکم، دا هغه چې ځان لم جمع کړي. نو څنګه چې د مال د سرو سپینو محبت په وجه باندې دې زکات نه ورکوي او هغه به ګرمېږي او دې ته به سزا میلاویږي، نو دغه رنګې د بوتانو د محبت د وجې نه چې دې شرک او کفر کړی نو هغه به جهنم کې اچولی کېږي چې دې ته پې نور هم درد ورسي او خفګان پې ورته ورسي، نو د هغې نه ویرېږي. نو جهنم دا. او بل دلته وایي اعدت للکافرین، چې دا کافرانو دپاره تیار کړی شوي دي. نو د دې معنا او مطلب دا دی چې جهنم خو تیار د کافرو دپاره دی. اوس د مسلمان دپاره ډېر افسوس دی چې کوم څیز د کافرو دپاره تیار شوي او د هغې ته لاړ شي. حالانکې نور آیاتونو کې راځي، احادیثو کې راځي چې د بعضو ګناهونو په وجه باندې چې مسلمان توبې توفیق هم میلاو نه شي یا توبه قبوله نه شي او ځان سره ګناهونه یوسي او د شفاعت نه ابتداءً د شفاعت نه محروم شي، جهنم ته به ځي. نو بیا به یې راوباسي الله د جهنم نه او سزا ورته چې میلو شي او په هغې کې پاک شي. نو الله دې همدغې نه وساتي، اول چې جنت ته لاړ شي دغه کامیابي ده، الله دې همدغه کامیابي نصیب کړي. نو د جهنم بیا داسې اور نه دی. د جهنم دا اور چې کوم دی نو د دنیا د دې اورونو نه یو کم اویا چنده تیز دی، ځکه دا د دې اویایمه حصه ده. دا د دنیا اور نه دی، دا اویایمه حصه ده، یعنی هغه د دې نه یو کم اویا چنده تیز دی. او دغسې حدیث شریف کې راځي چې دا 1000 کاله بل کړی شو نو دا سور شو، بیا 1000 کاله بل کړی شو نو شین شو، بیا 1000 کاله بل کړی شو نو تور شو. د جهنم اور تور دی. نو تور اور ته دنیا کې لیدلی دی، کله کله په دې اور کې ښکاره شي هغه تور شان لږ چې غور ورته وکړي، خو دا خو د هغې هغه اویایم حصه ده. نو که دا چېرته جبریل علیه السلام وي، بل حدیث شریف کې داسې راځي چې دا څو ځله انزلي شوي دي په اوبو باندې، که داسې نه وه نو تاسې به ته پیدا نه شو اغشتې، بس څه چې به م پرېږدل سوځو به یې مخې سره. نو هغه د دې نه څو چنده تیز دی. او دا هم نه ده چې ورولوېږي اوس وځېږي او خبره ختمه شوه، نه، هلته خو مرګ نشته. چې مرګ نشته نو سوځې به عمرې به نه. سوچ وکړه چې سوځې عمرې نه، دلته که ډېر هم تکلیف خو مړ خو به شي که نه، ګینټه کې به وسوځي، نیمه ګینټه کې. دغه ډېر سخت دی. نو د هغې نه ځان وساتئ
او ها فإن لم تفعلوا کچریتا سودا کارونکم کم کار د قرآن عظیم شان د صورت پشانم که صورت جوړ نک ولن تفعلوا هیڅ چری به اونکه فاتقوا النار التي فاتقوا يريغي النار د اورنا التي اغورنا وقودها چې خشاک د هغه الناس خلق دیا والحجاره کانی دی اعدت تیار کړي شو للکافرین د کافرانو د پاره تیار کړي شو معنا دار چې دا تیار شوی دی الله پیدا کړی دی مخکینه مسلمانانو کې یو ډله پیدا شوی و گمراه ډله چې هغه ته به معتزله وي هغه به جهنم لا نه دی تیار نه جنت تیار دی دا برستو تیاری دا په هغه باندې رد دی چې جنت او جهنم د مخکینه تیار شوی دی دی بل آیات کې بیا د جنت ذکر دی هغه کې هم درته چې هم تیار دی او دا مخکینه تیار شوی دی صدق الله العظیم اللهم صل